یوازینی شی چې موږ نن په مکلف یو هغه دا دی چې موږ اعداد ته مخه کړو. اعداد څو طرفونه لري، په فکري لحاظ باندې مقابله وکړو، د تجهیزاتو په لحاظ باندې مقابله او ځانونه برابر کړو، او د دشمن هر پریب ته هر هدف ته په کلکه باندې متوجه. زموږ دا ځوانانو څخه دا غوښتنه ده، ما ته که نن هغه طالب ووایي چې پرون په سنګر کې جنګېدی، د چا پښه نسته، د چا لاس نسته، د چا سترګه نسته، څوک 15 کاله زنداني وو، څوک 10 کاله زنداني وو، هغه راته ووایي چې ما خو نظام در وګټئ. اوس د نظام حفاظت د چا مسؤلیت دی؟ د نظام حفاظت د دغه ځوانانو مسؤلیت دی. نن خو هغه ورځ نسته چې په توپک مقابله ده، نن خو هغه ورځ نسته چې په لورو په کولنګ باندې مقابله ده. نن خو داسې وخت دی چې ما او تا باید خپله فضا محفوظه کړو، ما او تا خپل سرحد وساتو. نو دغه ځوانان چې د عصري علومو څخه فارغه کېږي، دا ځوانان په دې مکلف دي، موږ په دې مکلف یو چې د نظام سره دا همکاري وکړو په هغه چارو کې، که هغه موږ د رادار جوړولي، که د ډرون جوړولي، که د توغندۍ جوړولي، دې ته باید کامل متوجه شو. دا به زموږ جهاد دی، دا به د دې ځوانانو جهاد دی. او ځکه الله پاک فرمایلي دي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. د اعداد فکري اعداد هم پکار دی، نظامي اعداد هم پکار دی.